بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر حمید الله اسلامزی د ماشومانو د داخله ناروغۍ ترېنر متخصص. غواړم چې نن تاسو ته د نوي زیږېدلو ماشومانو د خطري علامې په باره کې یو لنډ معلومات درکړم. که چیرې ستاسو نوي زیږېدلي ماشومان د دغه خطري علایمو څخه یو هم پیدا کړي، نو تاسو کوشش وکړئ چې زر تر زره مو خپل ماشوم نږدې کلینیک یا شفاخانې ته ورسوئ، تر څو په خپل وخت سره تداوي او معالجه شي. اول که چیرې ماشوم د مور شیدې نشي خوړی او یا د مور شیدې ضعیفې خوري، په دې حالت کې امکان لري چې یا ماشوم د وینې میکروب ولري او یا د مور د شیدو ورکولو غلط تخنیک له وجې وي. دویم که چیرې ستاسو ماشوم ډېره شدیده ژړا کوي او یا ډېر خوبجن حالت لري او فزیکي فعالیت یې کم وي. دریم که چیرې ماشوم ته شدیده تبه پیدا شي او یا هایپوترمي ورته پیدا شي. د تبې او هایپوترمي په صورت کې مثلا تاسو کولی شئ چې مور خپل لاسونه د ماشوم په بدن باندې تماس ورکړي. د تبې په صورت کې د ماشوم بدن ګرم حس کېږي او د هایپوترمي په صورت کې د ماشوم بدن سوړ حس کېږي. څلورم که کله ماشوم ته متکرر تشنجي حملات پیدا شو. پنځم که چیرې ستاسو ماشوم ته د ژړا په وخت کې یا په نارمل حالت کې شینوالی پیدا کېږي چې سیانوز ورته وایي او د خولې یا شونډو په چار اطراف کې موجود وي. شپږم که چیرته د نامه د ناحیې څخه وینه جریان پیدا کړي یا خونریزي ورته پیدا شي یا ماشوم کانګو سره وینه پیدا کړي یا په تشو میتیازو کې وینه پیدا شي او یا ډکو میتیازو کې. اووم که کله ماشوم په څلېرو ساعتو کې تشې میتیازې ونه کړي یا یورین پساج ونه لري او د اته څلوېښت ساعتو څخه وروسته ډکې میتیازې ونه کړي یا سټول پساج ونه لري. نهم کله چې ماشوم ته زیړی پیدا شي. که زیړی په اوله ورځ پیدا شوی وي یا د زیړي دوام د 14 ورځو څخه زیات وي یا زیړی دومره زیات وي چې د ماشوم د لاس په ورغو او خپو په تلو کې هم تظاهر وکړي. لسم کله چې ماشوم ته اسهالات پیدا شي. په اسهالاتو سره استفراق موجود وي، د ګیډې پړسوب موجود وي، په اسهالاتو کې وینه موجوده وي، د ماشوم اسهالات د 14 ورځو څخه زیات دوام وکړي یا د اسهالاتو سره دیهایدریشن موجود وي. دیهایدریشن دا معنا چې د وجود اوبه ضایع شوي وي. په دې حالت کې ماشوم سترګې فروتګي پیدا کوي، جلدي چملکي پیدا کوي او شعوري حالت یې خرابېږي. یولسم کله چې د ماشوم د نوم ناحیې څخه پس لرونکی ډسچارج خارجېږي او د نامه شاوخوا سره یا احمراري وي. کله چې د ماشوم قبضیت پیدا کړي. دولسم او قبضیت سره د ګیډې پړسوب ولري. بل ماشوم که کله د تنفسي شمېرې ډېر زیاتېږي او تنفسي ضرورتو سره پیدا کېږي، نو په دې حالاتو کې تاسو کولی شئ چې خپل ماشوم مو نږدې کلینیک یا شفاخانې ته یوسئ، تر څو په خپل وخت سره تداوي معالجه شي. ډېره مننه.